بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوو. نن مونږه د ګران پروفیسر اخلاق خټک صاحب په دفتر پرنسټن یونیورسټي اسلام آباد کې راجمع یو او تاسو ته دې معلومه وي چې په د پښتنو لوی اتل او لوی قامي او ملي شاعر اجمل خټک بابا 15 تلین چې دی نو هغه په 9 فروری کېدونکی دی. نو دغه په حواله باندې یو مشاورتي اجلاس دلته ناسته وکړه او د محترم پروفیسر اخلاق خټک صاحب په رات کې او په دې ناسته کې موږ سره د اجمل خټک بابا مرید خاص طاهر مومندی نو د کوري نه راغلی خصوصیت سره او ښاغلی انیس خټک چې دی نو دا د بابا لمسی دی نو دی راغلی دی د انیس خټک سره خوا کې د بابا ډېر بل لمسی او د ایمل خټک مشر زوی ښاغلی اتل خټک چې دی نو هم ناست دی او بیا د اتل خټک سره خوا کې رفت خټک دی چې نومیاله انځورګر دی او د پښتو کتابونو بلا په پښتنه مینه ټیټلې جوړې کړي دي او اوس هم لګیا دی دا دی ژوندی لري. زما سره تر څنګ پروفیسر اخلاق خټک صاحب دی او دی به تاسو ډېر نه یې اورېدلی خو ډېر لوی شاعر هم دی ادیب هم دی او محقق هم دی او موږ ورسره کوو په پښتو پښتونواله ورځ مین دی او د هغې سره زموږ ډېر ګران او محترم کېدی شي چې د ده سره هم د ډېرو خلکو پېژندګلو نه وي سید نوررحمان صاحب. سید نوررحمان صاحب په خپله چې دی نو خپل کاروبار کوي د هوټل منیجمنټ دغه سره خو دا دی چې دی یو محقق دی او مترجم دی او د خوشحال بابا رباعیات یې چې دی نه په انګریزۍ کې ترجمه کړي دي د سره ترجمه کړي دي او بازنامه او بلکې هغه یې په کتابي شکل کې چاپ کړي دي په خپل خرڅ باندې او بیا خلکو ته رسول یې هم دي. اوس په کاظم خان شیدا باندې لګیا دی کار کوي. نو نن زمونږه بس یو اجمالي موږ به راتلونکي د اجمل خټک بابا د 15 تلین د دستوري په باب نه څه خبرې وکړې او په هغې باندې موږ ټول متفق شو. نو انشاءالله چې موږ به ایمل رور چې دی نو هغه سره هم خبره کوو او په دې کې دا خو دغه دی خو د دې اصل دغه چې دی بنیاد څلور دا کوړي څلور جرګې چې دي او د کوړي او شیدو او د دغه علاقې بنیادي دغه د هغې او هغه انتظامي کمیټي او دغه جرګې چې دی نو دي د اصل دغه به د هغې موږ ورسره چې کوم دی نو دی موږ ته یو درناوی راکړو او چې دلته په مشورت یې موږ سره کوي او موږ به چې دی نو د هغې مرسته او ملاتړ کړو. نو انشاءالله چې دا کوړي ټول زموږ ټول شاعران زموږ غوره دي ملګري یا موږ سره مینه هم کوي او بابا د بابا هم شعرایان دي نو بس هغې به انشاءالله که خیر وي او موږ زموږ مرسته ملاتړ به ورسره کوي. نو بس بیا به که خیر تاسو خبرو او تاسو به ټول راځئ او دا دستوره به چې دی نو د بابا د شان مطابق چې ښه درنه وشي. ډېره ډېره مننه. دا اجلاس له وروستو ښاغلي پروفیسر اخلاق خټک صاحب د مشاورتي ناستې غړو په درناوي کې ماسخوتني مېلمستیا وکړه. ډېر په تکلیف او ډېر خوند یې کړو. د هغې نه وروستو ټول ملګري خواره شو.